اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، تاسو ته په خپل دیونی ویډیو کې هرکلی وایم. نن به موږ تاسو سره د سورة البقره خلاصه هغه شریکو. هر کله مخکې غوندې به موږ د دې سورت نه وړاندې 5 خبرې کوو. اوله خبره چې آیا دا سورت مکی دی که مدنی دی، نزولا سویم دی او ترتیبا سویم دی. نو سورت البقره دا مدنی سورت دی او نزولا دا په 80 لمبر باندې دی، پس د سورت المطففین نه بعد نازل شوی دی، او ترتیبا دا په 2 لمبر باندې دی، پس د سورت الفاتحه نه بعد نازل شوی. اوله خبره هغه زمونږ ختمه شوه. دویمه خبره هغه زمونږ وا ربط د صورت، تړون د صورت، مناسبت د صورت، چې هغه کمې داسې خبرې دي، هغه کم داسې وجوهات دي چې د هغې په بنا باندې الله رب کریم سورة الفاتحه پسې سورة البقره ولګوله. دې ته مونږ ربط د صورت وو. نو اول هر کله په سورة الفاتحه کې مونږ ولوستل چې الحمدلله، لله کې اشاره وکړله خالقیت ته. نو دلته په آیت نمبر 21 او 22 کې تفصیل کوي. دغه رنګې مخکې ولوستل رب العالمین، پالونکی دی د ټولو مخلوقاتو. نو څنګه پالونکی دی؟ نو په سورة البقره کې په آیت نمبر 22 کې تفصیل کوي. دغه رنګې مخکې په سورة الفاتحه کې مونږ ولوستل الرحمن الرحیم، عام مهربانه ذات دی او خاص مهربانه ذات دی. نو عام مهربانه ذات څنګه دی او خاص مهربانه ذات څنګه دی؟ نو په سورة البقره کې د عام او د خاص مهربانیانو تفصیل کوي. د عام مهربانی تفصیل د آیت نمبر 9 نه تر د آیت د عام مهربانیانو تفصیل د آیت نمبر 21 نه تر د آیت نمبر 9 پورې، او د خاص مهربانیانو تفصیل د آیت نمبر 40 نه تر د آیت نمبر 9 پورې. دغه رنګې مخکې مونږ ولوستل په سورة الفاتحه کې مالک یوم الدین، مالک دی د ورځې د قیامت، یعنی مالک دی د ورځې د سزا او د جزا. نو دې صورت کې په آیت نمبر 48 کې نفي کوي د شفاعت قهري، چې په هغه ورځ به د الله د حکم نه بغیر څوک هم خلاصونکی نه وي. دغه رنګې مخکې مونږ ولوستل ایاک نعبدو، مونږ خاص ستا عبادت کوو یا الله. نو دې صورت کې په آیت نمبر 21 کې امر د الله دی چې زما عبادت وکړئ. دغه رنګې مخکې مونږ ولوستل و ایاک نستعین، او مونږ خاص ستانه امداد غواړو یا الله. نو دې صورت کې په آیت نمبر 45 او آیت نمبر 153 کې حکم د الله دی چې زمانه وغواړئ، استعینوا بالصبر والصلاة. دغه رنګې مخکې مونږ ولوستل اهدنا الصراط المستقیم، اوښیې مونږ ته نیغه لار. نو هغه نیغه لار څه شی ده؟ نو دې صورت کې په اول کې وایي چې دا قرآن دا زما کتاب الله وایي، دا نیغه لاره ده. دغه رنګې مخکې مونږ ولوستل انعمت علیهم، یعنی لار د هغه کسانو چې تا پې انعام کړی یا الله، د هغې کسانو په لار مونږ مضبوط کړي. نو هغه کسان څوک دي؟ نو د هغې د پیژندو دپاره په دې صورت اولني 5 آیاتونو کې د هغې صفات الله رب کریم ذکر کوي، او د هغې د دنیا حکم هم ذکر کوي او د آخرت حکم هم ذکر کوي چې اولئک علی هدی من ربهم، دا کسان په هدایت د طرفه د رب خپل نه، او حکم اخروی ذکر کوي و اولئک هم المفلحون، او دا کسان هم دوی دي کامیاب. دغه رنګې مخکې مونږ ولوستل غیر المغضوب علیهم، نه لار د هغه کسانو یا الله چې ستا پرې غضب دی. نو دا کسان څوک دي؟ نو دې صورت کې په آیت نمبر 6 او 7 کې د هغې صفات ذکر کوي. د هغې الله رب کریم 2 صفات ذکر کوي،
او دا غي هم حکم دنیاوی او حکم اخروی ذکر کوي. اول صفت ذکر کوي چې دا خلک دا ضدیان دي، عنادیان دي. او دویم صفت ذکر کوي چې لا یؤمنون، ایمان نه راوړي. او د دې د دنیا حکم ذکر کوي چې د دې په زړونو باندې، د دې په غوږونو باندې او د دې په سترګو باندې الله پردې راوستي دي. یعنی د دې دننه ځان کې کفر پروت دی او الله په همداسې مهر ولګولو. مطلب چې نه د حق خبره دی ته دننه تلی شي او نه د ګمراهي خبره دی نه دننه راوتی شي په دنیا کې. او حکم اخروي ذکر کوي چې د دوی دپاره عذاب دی عظیم لوی. دغه رنګې مخکې مونږ ولوستل دریم لمبر باندې چې ولد ضالین او نه لار د ګمراهانو، مراد ترېنه منافقانو. نو دې صورت کې د آیت نمبر 8 نه تر آیت نمبر 14 پورې د هغې صفات الله رب کریم ذکر کوي او د هغې هم د دنیا حکم ذکر کوي او د آخرت حکم هم ذکر کوي. د دنیا حکم بیا دا ذکر کوي چې دا کسان دوی سمه لار موندونکي نه دي، او د آخرت حکم دا ذکر کوي چې ولهم عذاب علیم، د دوی دپاره په آخرت کې عذاب به دردناک. نو دا زمونږ دویمنۍ خبره هغه هم اختتام ته ورسېده. درېمنۍ خبره هغه زمونږ وه امتیازات د صورت، چې هغه کومې داسې خبرې دي چې هغه دې صورت کې شته بل صورت کې نشته، یا بل صورت کې شته خو په داسې انداز سره نشته. نو اول صورت ممتاز دی په دې خبره باندې چې دا صورت په قرآن کې د ټولو نه طویل صورت دی، غټ صورت دی، داسې بل صورت نشته. دویم امتیازات، صورت ممتاز دی په آیت طویله باندې، 282 آیت باندې. هغه آیت چې هغه پوره قرآن کې غټ آیت دی، هغه بل په صورت کې نشته. دریم صورت ممتاز دی په دې خبره باندې په اعظم آیت باندې، آیات الکرسی آیت نمبر 255 الله لا اله الا هو الحي القیوم. داسې عظمت والا آیت بل صورت کې نشته. دغه رنګې صورت ممتاز دی په آیت نمبر 281 باندې په قرآن کې د ټولو نه چې آخري کوم صورت نازل شوی دی نو هغه په سورة البقره کې دی. دغه رنګې صورت ممتاز دی په زیات خطاب باندې بني اسرائیلو ته. دې صورت کې زیات خطاب هغه چاته ذکر دی؟ بني اسرائیلو ته. دغه رنګې صورت ممتاز دی په 15 واقعاتو باندې چې هغې کې الله رب کریم په دنیا کې مړي، یعنی په دنیا کې الله رب کریم مړي هغه دوباره ژوندي کړي دي. دغه رنګې صورت ممتاز دی په دې خبره باندې چې په دې صورت کې د ټولو نه زیات احکامات ذکر دي. تاسو ته څوک وایي هغه کوم صورت دی چې هغې کې د ټولو نه زیات احکامات ذکر دي؟ نو سورة البقره. دغه رنګې صورت ممتاز دی په واقعه د حضرت طالوت او جالوت باندې. د آیت نمبر 246 نه دا واقعه شروع کوي. دغه رنګې صورت ممتاز دی په مناظرې د ابراهیم علیه السلام د نمرود سره. دا غالبا د آیت نمبر 258 نه غالبا دا واقعه ذکر کوي. دغه رنګې صورت ممتاز دی په تحویل د قبلې باندې. نبی علیہ السلام ته چې حکم شوی د هجرت په وخت کې چې ته خپله قبله هغه بیت المقدس کا، نو دا څه د وجې نه، دا د دې علت څه و، د دې څه وجوهاتو، نو هغه الله رب کریم دې صورت کې ذکر کوي. دغه رنګې صورت کې الله رب کریم صورت ممتاز دی په دې خبره باندې په ذبح د بقرې باندې، په حکم چې بني اسرائیلو ته شوی و چې غوا ذبح کوي، نو هغوی په دې کې ډېر چلونه کول، نو هغه په دې صورت کې ذکر دی. غالبا هغه د آیت نمبر 58 نه الله رب کریم شروع کوي او بقره ویل کېږي غوا ته. نو دا هغه زمونږ درېمنۍ خبره هغه هم اختتام ته ورسېده. څلورمنۍ خبره هغه زمونږ وه مقصد د صورت، چې هغه کومه خبره ده
چې دا ټول صورت د همغې یو خبرې نه چار پیره راتاویږي. نو په سورة البقره کې مقصد دی خبره ده، یعنی د سورة البقره مقصد دی بیان د څلورو مسایلو اربعو. الله رب کریم په صورت کې څلور مسلې ذکر کوي. اوله مسله الله رب کریم ذکر کوي اثبات د توحید، یعنی الله رب کریم دا ثابت کوي چې زه په خپل ذات او صفات کې یو یم. دویم مسله الله رب کریم ذکر کوي اثبات د رسالت، یعنی الله رب کریم دا ثابت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د الله حق او سچ رښتینی او اخیری پیغمبر دی. او هغه 9 اعتراضات چې یهودو کړي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د هغې جوابات الله رب کریم کوي. اول اعتراض هغې کړی و، یعنی الله رب کریم ذکر کوي په آیت نمبر 99 او 98 کې. او دویم اعتراض الله رب کریم ذکر کوي په آیت نمبر 102 کې. او دریم اعتراض الله رب کریم هم ذکر کوي په آیت نمبر 102 کې. او د څلورم اعتراض الله رب کریم ذکر کوي په آیت نمبر 104 کې. او پنځم الله رب کریم ذکر کوي په آیت نمبر 106 کې. او شپږم الله رب کریم ذکر کوي په آیت نمبر 114 کې. او اووم الله رب کریم ذکر کوي په آیت نمبر 113 کې. او اتم الله رب کریم ذکر کوي په آیت نمبر 142 کې. او اخرنی نهم الله رب کریم ذکر کوي په آیت نمبر 158 کې. د اووم او اتم اعتراض ترمنځ الله رب کریم واقعه ذکر کوي د حضرت ابراهیم علیه السلام. او دریم مسله په سورة البقره کې الله رب کریم هغه ذکر کوي جهاد فی سبیل الله، د الله په لاره کې د الله د دین د سربلندۍ دپاره جهاد کول. د جهاد دوه قسمه دي، یو ته اقدامي جهاد وي، یو ته دفاعي جهاد وي. اقدامي جهاد مثلا د مسلمانانو د ملک خلیفه دی، مشر دی، هغه د کفارو مشر ته خط ولیکي چې ایمان راوړه زمونږ ورور، او که ایمان نه راوړې نو ټیکس راکوه یا جزیه راکوه. او که هغه دې ته هم نه تیار نو بیا درېمنۍ خبره ورته دا لیکي چې جنګ ته تیار شه. نو هغې کې چې امیر چاته حکم وکړي، لکه نبي علیه صلات وسلام هم دا خطونه لیږلي دي کیسر او کسرا ته، نو هغې کې چې امیر چاته حکم وکړي نو هغې باندې جهاد هغه فرض دی. او دویم جهاد دفاعي جهاد، مثلا مسلمانانو ملک دی، ریاست دی، په هغې باندې حمله وشي د کافرانو، نو دې وخت باندې چې په دې ملک کې څوک اوسېږي نو په هغه ټولو باندې جهاد هغه فرض عین دی، فرض دی پې. او د جهاد 3 مناظر دي، ابتدایي، درمیاني او اخري. دې صورت کې الله رب کریم د جهاد د ابتدایي منزل بیان کوي چې جهاد ابتدایي منزل دپاره 3 خبرې ضروري. یو د مجاهد ټریننګ، دویم د ملک اصلاح، دریم د کور اصلاح چې مجاهد په هر څه باندې پوهیږي، اسلحه وغیره باندې. دویم د ملک اصلاح، ځکه چې مجاهد په ملک کې امن نه نو دا به څنګه جهاد ته لاړ شي. او دریم د کور اصلاح، د مجاهد چې په کور کې امن نه نو دا به څنګه جهاد ته لاړ شي، دا جهاد ته نشي تللی. دغه رنګې د درمیاني او اخروي منزل بیان بیا الله رب کریم نور صورتونه کې کوي. دغه رنګې سورة الانفال وغیره کې هغه به موږ هلته ذکر کوو. څلورم مسله الله رب کریم په سورة البقره کې ذکر کوي انفاق فی سبیل الله، د الله په لاره کې انفاق، مال خرچ کول. دغه رنګې د غلط خیرات او د صحیح خیرات الله رب کریم بیان کوي په دې صورت کې. د دې څلور واړو ربط څه شی دی، یعنی د دې څلور واړو تړون څه شی دی چې څوک توحید او رسالت نه مني نو هغې سره د باید جهاد وکړی شي، او چې د جهاد دپاره لازمي شی هغه انفاق دی. دا د دې څلور واړو ربط دی. دغه رنګې څلورم خبره هغه زموږ هم اختتام ته ورسېده. دغه رنګې پنځمه خبره هغه زموږ وه تقسیم د صورت، چې صورت د مضامینو په اعتبار سره په څو حصو باندې هغه تقسیم شوی دی. نو سورة البقره دا د مضامینو په اعتبار سره په 4 حصو باندې تقسیم شوی دی. اول د آیت نمبر 1 نه واله تر د آیت نمبر
سل پورې. دویم دی کې الله رب کریم اثبات د توحید ذکر کوي. او دویم د آیت نمبر 101 والا تر د آیت نمبر 106 پورې دی کې الله رب کریم اثبات د رسالت ذکر کوي. او درې د آیت نمبر 101 والا تر د آیت نمبر 253 پورې دی کې الله رب کریم جهاد فی سبیل الله ذکر کوي. دغه رنګې څلورم حصہ د آیت نمبر 253 والا تر د اخره پورې اخرنی آیت پورې دی کې الله رب کریم انفاق فی سبیل الله ذکر کوي. اول چې کومه حصہ دا مزید تقسیم دا په دریو حصو باندې څه ته چې مونږه ابواب وایو، یعنی دا اول حصہ دا مزید تقسیم دا په دریو ابواب باندې. اول د آیت نمبر 1 والا تر د آیت نمبر شلم پورې. دویم د آیت نمبر 21 والا تر د آیت نمبر 9 پورې. او دریم ابواب د آیت نمبر 40 والا تر د آیت نمبر 9 پورې. اول چې کوم ابواب د دې کې الله رب کریم د همغه دریو ډلو تفصیل کوي کوم چې الله رب کریم سورۃ الفاتحه کې په آخره کې ذکر کړی وي، مؤمن، کافر او منافق. دا غي صفات الله رب کریم ذکر کوي په اول حصہ کې، خو هلته مختصرا نو دلته الله رب کریم تفصیلا ذکر کوي. دغه رنګه دویم حصہ کې الله رب کریم خطاب عام ذکر کوي ټولو ته. قرآن دو خطابات ذکر کوي، یو خطاب عام یو خطاب خاص. خطاب عام ټولو خلقو ته، یعنی ټولو خلقو ته الله رب کریم خطاب عام ذکر کوي، دی که ټول راځي. خو خطاب خاص الله رب کریم صرف مؤمنانو له ذکر کوي. نو خطاب عام الله ذکر کوي په دعوه د اعبدو سره چې الله رب کریم وایي او خلقو صرف زما عبادت وکړي. او بیا په الله رب کریم دلایل عقلیه ذکر کوي 15 دانې چې الله وایي ولې زما عبادت وکړي. نو دې وجې نه الله رب کریم وایي چې زما عبادت وکړي. دغه رنګې او په دې حصہ کې الله رب کریم څلور احسانات هغه هم زبادي په بني آدم باندې په کیف تکفرون بالله سره چې الله رب کریم وایي تاسو څرنګه زما د وحدانیت نه انکار کولی شئ. کیف تکفرون بالله، څرنګه انکار کوئ تاسو په یووالي د الله. ولی؟ نو څلور احسانات الله رب کریم زبادي. اول چې د نش نه مې شته کړئ، نو کیف تکفرون بالله، تاسو څرنګه زما د وحدانیت نه انکار کوئ چې ستاسو نش وئ، ستاسو اړو درکونه، نو الله رب کریم وایي ما تاسو دنیا کې پیدا کړئ. دویم چې د ځمکې منافع الله رب کریم وایي دا مې ستا دپاره پیدا کړي دي، نو کیف تکفرون بالله، د ځمکې خوراک مې ستا دپاره پیدا کړی، نو ته ولې زما عبادت، ته څنګه زما د وحدانیت نه انکار کې. دغه رنګې دریم احسان بیا الله رب کریم زبادي چې ستاسو نیکه آدم علیه السلام نه، ستاسو نیکه آدم علیه السلام هغه یې په فرشتو باندې معزز ګرځولی و. نو کیف تکفرون بالله، څرنګه تاسو انکار کوئ زما په وحدانیت باندې. دغه رنګې څلورم الله رب کریم احسان په اثبات دي چې ستاسو نیکه آدم علیه السلام نه خطا شوې وه، نو الله رب کریم وایي ما د هغې خطا ته اړو خطا ویلی نه و. نو کیف تکفرون بالله، څرنګه انکار کوئ تاسو په یووالي د الله. نو خطاب عام په دویمه حصه کې ذکر کوي په عنوان په دعوه د اعبدو سره، او څلور احسانات زبادي په بني آدم باندې. دغه رنګې خطاب په د آیت نمبر دریم حصہ د آیت نمبر 40 نه تر د آیت نمبر 9 پورې په دې کې الله رب کریم خطاب خاص ذکر کوي بني اسرائیلو ته چې نور زما عبادت کوي که نه کوي، نو تاسو خو کوئ، ځکه تاسو خو ځان ته د انبیاو اولاد وایي. اولنی 6 آیاتونو کې الله رب کریم 3 ښه اصول ذکر کوي د یهودیت، 3 بد اصول ذکر کوي د یهودیت، او د دې مقابله کې 3 ښه اصول د مؤمنانو. اول د یهودیت ذکر کوي تلبیس الحق بالباطل، چې حق هغه به یې ګډوډولو د باطل سره. دویم ذکر کوي کتمان حق، چې حق به یې پټولو هم. او دریم ذکر کوي ترک عمل، چې نورو ته به د حق خبرې، چې نورو ته به یې خبرې کولې چې عمل وکړي، په خو خپل عمل کولو ته تیار نه و. او دې کې د مؤمنانو 3 ښه صفات ذکر کوي: صبر، صلات او ایمان بالآخره.
بیا د دې نه بعد اولنی خطاب د آیت نمبر 48 نه تر د آیت نمبر 62 پورې ذکر کوي. دې کې الله رب کریم اته نعمتونه هغه زبادي په بني اسرائیلو باندې او بیا پې دوه عذابونه کوي، دوه عذابونه پې زبادي. اول نجات من فرعون چې د فرعونیانو نه مې درته نجات درکو الله رب کریم وایي. دویم نجات من الغرق، د غرق کېدو نه مې بچ کړی په دریاب کې. دریم ایتاو الکتاب، تورات مې درته درکو. دریم څلورم عفو عن القتل، قتلېدو نه مې بچ کړی. پنځم حیات بعد الممات، د قتلېدو نه یعنی د قتلېدو نه بعد مې واپس ژوندي کړی، لکه موسی علیه السلام چې هغه 80 کسان کوه تور ته وړلي وو چې الله د موږ سره په خپله خبرې وکړي، نو هغې باندې الله مرګ راوستی و بیا یې ژوندي کړی و. دغه رنګې شپږم ذکر کوي تذلیل الغمام. الله رب کریم وایي د اوریځو نه مې درته د اوریځې مې در باندې سورې مقرر کړې. او دریم انزال المن والسلوى، الله رب کریم وایي د اسمان نه مې در باندې من او سلوا هغه راولېږل. او اتم ذکر کوي انفجار العیون من الحجر، الله رب کریم فرمایي د کاڼي نه مې درته چینې روانې کړې. نو الله رب کریم به دا احسانات زبادي، خو چې کله نه دي سم شوي بیا پې الله عذاب راوستی دی. اول عذاب ذکر کوي نزول العذاب من السما، چې الله رب کریم وایي د اسمان نه مې پې هغه مرض راولېږلو، طاعون مرض مې پې راولېږلو. او دویم الذلة والهوان بسبب الکفران، الله وایي ذلیله مې کړل په سبب د دې چې دوی انکار کړو. دغه رنګې دویم خطاب ورته ذکر کوي د آیت نمبر 63 نه تر د آیت نمبر 82 پورې. دې کې الله رب کریم درې صفات درې پلیتۍ ذکر کوي د پخوانو یهود او څلورو د موجوده یهودو. د پخوانو یهودو اولنۍ پلیتۍ ذکر کوي، اولنۍ پلیتۍ ذکر کوي نقض العهود، چې د الله وعدو کې چې اولنۍ پلیتۍ ذکر کوي نقض العهود، چې الله سره کوم وعدې کولې نو هغه نه پوره کول، هغې کې خلاف کولو. او دویم ذکر کوي الهیل فی ذبح البقر، چل ول کول په حلالولو د غوا کې. کله موسی علیه السلام ته لاړل وی د دې رنګ څنګه دی، دا څنګه غوا ده، مطلب یې دا و چې من ته ووایي چې اړو حلالوئ ما، ځکه د هغه سخي محبت دی کې تر اوسه پورې یو کوم چې ورته سامري بدبخت جوړ کړی. دغه رنګ دریم پلیتۍ ذکر کوي قتل النفس و اتهام البری، یو کس به قتل کو او الزام به په پاکانو باندې ولګو، په بل چا باندې به ولګو. دغه رنګ د دې مقابل کې څلور پلیتۍ هغه ذکر کوي د موجوده یهودو. اولنی تحریف، او دویم ذکر کوي منافقت، او دریم ذکر کوي تقلید د آراو د مشرانو، چې خپل مشرانو ته ناست دي نه پوهېږي په څه باندې، دې نه مراد ناپوهه مریدان دي. دغه رنګې څلورم پلیتۍ ذکر کوي ځان د جنت ټیکهداران ګڼل، چې دا یهود به ویلې مونږ به جنت ته ځو ځکه مونږ د انبیا کرامو اولاد یو. نو دا دوه خطابات. دریم خطاب ورته واقع د آیت نمبر 83 تر 86 پورې. دې کې الله رب کریم ذکر کوي انکارهم فی العوامر و اتیانهم بالنواحی، چې الله ورته د څه حکم کولو چې دا وکوي نو هغې ته د ټولو ملا به ماته و، هغه به یې نه کول. او اتیانهم بالنواحی، والله چې د څه نه منې کړي نو هغې ته به ټول په اول نمبر ولاړو کول به. او بل الله رب کریم ذکر کوي څلورم خطاب د آیت نمبر 87 او 88 کې انکارهم من انبیاء السابقین، چې د یو څو پیغمبرانو نه علاوه نور پیغمبران به یې نه منل. دغه رنګې بل بیا الله رب کریم ذکر کوي په آیت نمبر 98 او 98 او 99 کې 98 او په 90 کې انکارهم من هذا النبي صلی الله علیه وسلم، چې دا نور پیغمبران خو پرېږده، هغه د چا د راتګ دپاره چې دعاګانې غوښتې وې هغې نه هم انکار کولو د بدبخته یهودو. د دې خطاباتو په منځ کې الله رب العزت ورته کله تخویف ورکوي، کله زجر ورکوي، رټي کله یری. او بیا شپږم خطاب الله رب کریم ذکر کوي د آیت نمبر 90 د 91 نه تر اخره پورې. دا تنویرا علی ما سبقه ده. په دې کې الله رب کریم دا ټول مسلې یعنی دا د ټول خطاباتو باندې روشنايي اچي، یو الله رب کریم په دې کې ذکر کوي.
دغه رنګې بیا په آیت نمبر 94 کې چیلنج د مباحلې د یهودو ته اول مناظره نو چې مناظرې باندې کار ونشي نو بیا چیلنج د مباحلې چې ته هم خپل ټول خاندان راوړي هغه هم خپل ټول خاندان راوړي او الله ته به وایي چې یا الله څوک په حقه دی نو بیا الله رب کریم فیصله کوي خو تر اوسه پورې دا نه دی شوی مباحله دا تر ټول عمر کې نه ده شوی نو دا تقسیم د صورتو عزیزانو دا زمونږ پنځمه خبره هغه هم اختتام ته ورسېدله په صورت کې الله رب کریم دعوه د توحید ذکر کوي یعنی الله رب کریم په خپل ذات او صفات کې یو دی دا الله رب کریم ذکر کوي څلور ځایه اول آیت نمبر 21 کې دویم آیت نمبر 153 کې او دریم آیت نمبر 255 کې او څلورم آیت نمبر 284 کې او دی باندې الله رب کریم کله دلیل عقلی ذکر کوي کله نقلی کله وحی دا هم یاد ساتئ چې قرآن درې قسمه دلایل ذکر کوي دلیل عقلی دلیل نقلی دلیل وحی دلیل عقلی هغه چې د عقل نه ثابتي یعنی اسمان چا جوړ کړی ځمکه چا جوړه کړې نو الله دې نه پوره قرآن ډک دی دویم دلیل نقلی کله کله د چا ذهن په دلیل عقلی باندې نه رسي یعنی دلیل عقلی هغه چې د انسان عقل تسلیمي او دلیل نقلی کله کله د انسان عقل هغه نه تسلیمي دلیل عقلی نو الله رب کریم دلیل نقلی هم ذکر کوي چې یعنی اکس وایي چې آیا دا پخوانو خلکو دا بیان کړی دی آیا د هغې نه ثابت دی نو الله رب کریم قرآن کې د پخوانو واقعات هم ذکر کړي دي او دریم نمبر دی هغې ته ویل کېږي دلیل وحی چې کله یو انسان په دلیل عقلی باندې هم نه پوهېږي په نقلی باندې هم نه پوهېږي او بیا الله رب کریم دلیل وحی ذکر کوي او آیا دا آیا د دې حکم الله په خپله کړی دی اکس وایي نو الله رب کریم دلیل وحی هم ذکر کوي لکه آیت نمبر 20 د سورة البقره یا ایها الناس اعبدوا او ټولو خلکو خاص زما عبادت وکړئ نو دا څوک وایي دا الله وایي نو عزیزانو دا د سورة البقره خلاصه مونږ تاسو سره شریک کړه بل ویډیو کې به انشاءالله مونږ د سورة العال عمران خلاصه په همدغه انداز سره وایو نو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته